هجرت ډیر فضایل راغلي دي، ډیر زیات فضایل راغلي دي. یو روایت کې راځي د الله نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې اول به جنت دروازه چې کلاوي هغه مهاجر کلاوي. د جنت دروازه به وټکي، فرشتي به د پوښتنه چې تاسو سره حساب شوی دی، هغه به زه مهاجرم، ما سره رب العالمین حساب نه کوي. هغه ته فرشتو ته مخکې نه دا حکم شوی او په هغه باندې به ورشي. دې کې به هغه مهاجر هم راځي یو سړي د ګناه نه هجرت وکړ. نو دغه وجنه بعض علما فرمایي چې بل قسم د هجرت دی دار الفسوق نه دار الطاعت، یو ځکه د فسوق او د فجور او د ګناهونو مجلس دی او تا هغه پرې خود د الله د رضا د پاره تا ته هم دغه اجر ملاويږي. تا ته الله د هغې ضرور بدله درکوي. الله به دنیا او د آخرت نعمتونه درکوي. الله به کامیابی درکوي. دغه شان باج علما فرمای یو غلط مجلس کې ناشتي او د هغې کې ګناه ده یا نور څه فحش خبرې دي هغه تا پرې خود هغه هم په هجرت کې راځي او رب العالمین به تا ته ضرور د هغې اجر درکوي. ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي والذین واکسان هاجروا چې هجرت کړي وجاهدوا او جهاد کړي دي. جهاد د جهد نه دی او جهد په معنا د کوشش سره راځي او په اصطلاح کې بذل النفس والمال لاشاعه الاسلام، خپل ځان او خپل مال خرج کول د پاره د اشاعت د دین اسلام، چې دین اسلام قائم شي، دین اسلام ترقی وکړي او هر ګوټ ګوټ ته دین اسلام ورسیږي. به علماء کرام فرمایي چې د جهاد په دغه معنا چې د جهد نشي او د کوشش نشي او بذل او خرج کول د خپل نفس او مال راشي، دا په ډیر قسمونو باندې دي. یو قتال دی، هغه صرف هغه جنگ ته ویلی شي چې تور سره راوالي یا نیزه راوالي یا دی وخت چې کوم جدید اسلحې دي دا راوالي او د کافر مخې ته ودرېږي. او بل جهاد دی، نو د جهاد علماو ګڼې معنی ګڼې کړي. یو معنا امام ابن کثیر او دغه شان نور مفسرین دلته دا کړي ده چې جهاد دام دی چې یو سړی د کور نه وواته د علم د حاصلولو دپاره، علم زده کولو دپاره وواته، دا عظیم جهاد دی. دی پرفتن ده ورکي، مادي ده ورکي چې هر طرف ته د پیسو او د دنیا اوازونه دي او هغه سړی لوی سړی ګڼلی شي، هغه سړی کامیاب سړی ګڼلی شي، هغه سړی هلکه وي دا فلانکې خو ډېر مخکې دی، فلانکې خو رسېدلی دی. څوک چې چا سره پیسې اشرفۍ او ډالرې ډېرې دي. په دغه مادي دور کې ته د دین د زده کړې لپاره پلار راویستي، نو ستا پلار هم غټ مجاهد دی او تا هم غټ جهاد وکړه.